سید خوستی وایي 142 پولیس له شرعي او مسلکي زده کړو فارغ شول. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان قاري یوسف سید خوستی ویلي چې د طالبانو له ښوونیز مرکز څخه 142 تنه پولیس له شرعي او مسلکي زده کړو فارغ شول. د هغه په وینا یادو کسانو د یوې میاشتې په لړ کې د چاودیدونکو توکو د شنډولو او همدارنګه د تورونو د څارنې او نیونې زده کړې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه ټویټ کې د طالبانو پولیسو ته د کورنیو چارو وزارت مجاهدین ویل شوي. معلومه نه ده چې دغه روزل شوي کسه طالبانو ته د چا شرعي زده کړو ترڅنګ مسلکي زده کړې ورکړي. مشر صدراق الدین حقاني سره دی. هغه د طالبانو په لیکو کې تر ټولو سخت دریځ ډلې مشر ګڼل کیږي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.